سره د ملګرو همدا خبره مو وکړه چې یعنې همدغه ورځ ته موږ روزل شوي یو باید هغه څه چې زموږ په توان کې دریغ یې نه کړو خیر دا تنګ دي دا لوږه بیا هم د مشرتابه د قوای هوایي نه ډېره مننه کوو چې موږ ته هر څه وسایل هر څه هغه څه چې زموږ ضرورت یې هغه راته مهیا کړي دي او د دوی نه بیا مننه کوو انشاءالله بیا به خپل وظیفې ته دوام ورکوو او د دې ملت په خدمت کې پرون راهیسې موږ بس د دې ملت ځورېدلي ملت په خدمت کې یو خدای راسي چې کله خبر شو تقریبا 12:30 بجې زلزله شوې وه خپله نوکري ومه نو د هغې سهار نه وروسته موږ پروازونه شروع کړي او د دې ځورېدلي ملت په خدمت کې یو مریضان او شهیدان انتقالوو او د دې خوا نه بیرته طبي وسایل ډوډۍ هغه اولیه کوم ضروري وسایل چې دي هغه همه منطقې ته رسوو واقعیت د کله چې خبر شو خدای راستي چې ډېر زړه بوږنونکې پېښه ده البته دا طبیعي دغه دي پېښې دي نو هغه څه چې زموږ په توان کې وو په هماغه لحظه باندې موږ لاس په کار شو او د دې ملت او د دې ساحې خلکو په خدمت کې ځانونه محاضر کړه هماغه ده چې په اسرع وخت سره موږ هماغه ټپیان کلینیک ته انتقال کړه او د هماغه ځای نه خیمې ډوډۍ اوبه دا شیان مو منطقې ته بیرته راوړه د جلال آباد ښار داسې حالات مې طبیعي چې په روز کالم هرات کې همدا واقع شو همالته هم د دې ملت په خدمت کې یو نو موږ همدې ته روزل شوي یو خدای دې د دې ساحې او د ټول افغانستان ملت ته د زړه صبر ورکړي شهیدانو ته خدای دې شهادت قبول کړي ټپیانو ته عاجله شفا غواړو نو هغه څه چې د اسلامي امارات او بالخصوص د قوای هوایي په خدمت کې یو موږ د دوی په چوپړ کې او تر دې دمه باندې نه ستړېدونکي هلې ځلې کوو چې هغه څه چې د دوی ضرورت دي او هغه ټپیان چې د مرکز ته انتقالي یا جلال آباد ته انتقالي موږ یې په چوپړ کې او دغه خپل خدمت د دوی سره نه دریغوو